سرماړه د یو او بل په دیدار نشول یاران، سرماړه د یو او بل په دیدار نشول یاران، وختونه لږ محبت ډیر و ایثار نشول یاران. په هدیره د خو یارانو باندې ورغلم چې، په هدیره د خو یارانو باندې ورغلم چې، نارې مې ډېرې ورته وکړې بیدار نشول یاران. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د انګازي ټي وي په پروګرام ادبي سیرې سره ستاسو کوربه بیت ثمر افریدی حاضر دی د انګازي ټي وي د سټوډیو نه. دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام ادبي سیرې کې موږ تاسو سره ادبي سیرې مخامخ کوو، یعنی د یو شاعر ادیب سره مرکه کوو. نن موږ سره په پروګرام کې د باړې د سیمې زلمی شاعر، یو ښه غزل لیکونکی شاعر عبدالقدیر قدیر صاحب موجود دی. دوی سره به د دوی په ژوند فن او ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. د ټولو ناول عبدالقدیر قدیر صاحب ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیر راغلی او ستړي مشي وایو. عبدالقدیر قدیر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې په خیر راغلی او ستړي مشي وایو. ډیره مننه بیت ثمر صاحب د وخت راکولو د انګازي ټي وي او ستاسو د پروګرام یو جهان مننه چې زما غوندې عاجز ته یې هم د مرکې کولو موقع ورکړه. شکریه. ډیره مننه قدیر صاحب. که دا راته ووایي چې په لنډو الفاظو کې خپله پېژنګلو د مینوالو سره وکړې نو ښه به وي. مننه جی، زما خپل نوم عبدالقدیر قدیر دی. څوک مې په عبدالقدیر ملنګ وایي راته، او څوک عبدالقدیر قدیر. په 1995 کې پیدا شوی یم په برکمبرخیلو کې. د پلار نوم مې عبدالکریم دی. جی ډېر ښه. عبدالقدیر قدیر صاحب، د شعر او ادب آغاز مو د کله نه وکړلو؟ جی د شعر او ادب آغاز خو د ډېر ماشومتوب نه د شعر سره مینه او هغه کرنډ و، نو بیا تقریبا چې د 2012 نه تقریبا چې ما د شعر آغاز وکړو. ډېره مننه عبدالقدیر قدیر صاحب. مونږ چې د کوم شاعر نه مرکه کې تپوس وکړو یا چېرته په مشاعره کې ترې نه تپوس وکړو چې په کومو صنفونو مو د شاعري زیات لیکلی، نو د ډیرو شاعرانو ادیبانو د خولې دا گفت وي لفظ وي چې یاره ما په غزل باندې زیات لیکلی. نو ستاسو څه خیال دی چې دا زموږ د خبرې جنسي نه چې بهرحال د پښتونخوا شاعران چې کوم دي ټولو زیاتو په غزل باندې زیات لیکلی، نو تاسو په دې هکله څه وینا؟ یاره جی، نو داسې کار دی چې د کم د کلاسیک ادب نه شروع شوی دی، نو په ټولو د غزل ډېر مسلسل راغلی. دغو په مقابله کې نظم د نور صنفونه چې کم دي دا ډېر کم دي، نو اثر رسوخ یې په خلکو کې غزل زیات دی، ځکه خلک غزل طرف توجه کوي. ډېره مننه، شکریه. ډېر ګټور ښکلی جواب دې راکړلو. عبدالقدیر قدیر صاحب، که دا راته ووایې چې د کوم شاعر د شاعري نه زیات متاثر یې؟ یاره جی، نو زه خو تقریبا چې کلاسیک ادب چې کوم شاعران دي د هغو نه ډېر متاثره یم، د ټولو نه. او د روان چې کوم نوې زمانه نو په دا کې د ریاض افریدي صاحب شاعري نه متاثره یم، خوند راکوي هغه غزل. ډېره مننه عبدالقدیر قدیر صاحب. که تاسو خپل استاذ وټاکلو بغیر استاذه خو عمر ګران دی، ځکه چې یو مصره چې بې استاذه عمر واړه بې وفا دی. نو تاسو څه خیال دی چې ستاسو استاذ څوک دی؟ جی بالکل، بې استاذه خو ډېر ګران کار دی، د مزل و ډېر پرمختګ دی پکې. نو دا ما دغسې دا چې ما خپل استاد درویش افریدی صاحب دی، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ښه شاعر دی او ښه غزل و ډېر کار یې کړی دی. بېشکه چې درویش افریدی صاحب خو د باړې په سیمه یو ډېر ښه شاعر دی، یو ډېر ښه غزل لیکونکی شاعر دی. عبدالقدیر قدیر صاحب، که د خپلو ادبي سرګرمو په هکله څه ووایي، یعنی د کومې ادبي جرګې سره د تعلق دی؟ یاره جی، نو لکه زه په خپله زما استاد چې کوم د درویش صاحب د خیرخوا پښتو ادبي جرګې مشر سکرتر پاتې شوی دی او تر اوسه پورې هغه ډیپټي ترسره کوي. نو زه هم په اوله مشاعرو کې هلته به زموږ کمبر سپینډن سکول کې چې کومې مشاعرې کې خیرخوا پښتو ادبي جرګې سره تړلي یو، تر اوسه پورې تر دې دمه پورې یو.
عبدالقدیر قدیر صاحب یو سوال در نه کوم چې څه خیال هم دی مخکې چې تاسو کوم غزل نن سبا وخت نه لیکئ یا څه وخت مخکې نه لیکئ تر کوم حده پورې بس تاسو دې غزل ته مطلب متوجه وئ او دا غزل باندې به کار کوئ نور څه ډرامه شوه ناول شولو مخکې هم څه خیال شته دی یاره چې دغو نورو څه اوس فی الحال خو چې مو کوم فکر دی نو په غزل مو ډېره تنده ده که نه نو لکه غزل ډېر مسلسلا د غزل سر روان دی او نظمونو له مې هم اراده شته خو دغو نورو صنفونو کې ډېر هغه نه لرم انټرسټ نو په کار خو دا چې مطلب ناول هم ولیکلی شي ډرامه هم ولیکلی شي چاربیته بګتې هم ولیکلی شي ځکه چې دا هم د پښتو صنفونو کې صنفونه دي بلکې ډېر داسې شیونه دي چې هغه لیکل غواړي نه غواړي یاره جي بلکل غواړي خو هغې دپاره بس خپل خلک وي او لګیا وي که نو موږ قدرت بس په دا لینډ کې راوستی یو چې غزل و نظم په هیات کې روان یو که نه نور خلک شته ډېر کار کوي پښتو لپاره خو په هر صنف کې لګیا دي خلک په نظم کې په ټپو کې په چربیتو کې په نثر کې نه په دا ټولو مضمونونو کې خلک لګیا دي خو هر سړي لپاره یو خپل مضمون و هغه پروت دی په مخه کې ٹھیک شو ډیره مننه عبدالقدیر قدیر صاحب ټول مینوال ستا د غزل په انتظار وي که خپل غزل مینوالو ته ډالۍ کې نو ډېر خوند به وکړي ډېره مننه چې د غزل مطلع عرض ده چې ستم به دې چې ښکلي کړو احسان به مې ګڼلو ستم به دې چې ښکلي کړو احسان به مې ګڼلو او اخته په مصیبت وم امتحان به مې ګڼلو ډېر ښکلی ستم به دې چې ښکلي کړو احسان به مې ګڼلو او اخته په مصیبت وم امتحان به مې ګڼلو او پلار د محبت کې په قانون نه په جنون وم پلار د محبت کې په قانون نه په جنون وم پلار د محبت کې په قانون نه په جنون وم په درد کې به خوشحاله وم درمان به مې ګڼلو ډېر ښه دی ډېر ښکلی پلار د محبت کې په قانون نه په جنون وم په درد کې به خوشحاله وم درمان به مې ګڼلو او چې چرته کې به حسن و زما به خوښېدلو چې چرته کې به حسن و زما به خوښېدلو چې چرته کې به حسن و زما به خوښېدلو چې چرته کې به ښکلی و جانان به مې ګڼلو ډېر ښه بیا وایه دا شعر مننه جي چې چرته کې به حسن و زما به خوښېدلو چې چرته کې به ښکلی و جانان به مې ګڼلو او یو وخت و چې زما هم طبیعت داسې نازک و یو وخت و چې زما هم طبیعت داسې نازک و چې چا به نظر وکړو بدګمان به مې ګڼلو ډېر ښکلی عبدالقدیر صاحب یو وخت و چې زما هم طبیعت داسې نازک و چې چا به نظر وکړو بدګمان به مې ګڼلو او زما په هکله یار به که یوه خبره نه کړه زما په هکله یار به که یوه خبره نه کړه زما په هکله یار به که یوه خبره نه کړه او که ناست لکه تصویر و هم ګویان به مې ګڼلو ډېر ښکلی زما په هکله یار به که یوه خبره نه کړه که ناست لکه تصویر و هم ګویان به مې ګڼلو او چې زه کله د عشق د کیفیت نه خبر نه وم چې زه کله د عشق د کیفیت نه خبر نه وم کیسه د محبت خوشی داستان به مې ګڼلو ډېر ښه بیا وایه دا شعر چې زه کله د عشق د کیفیت نه خبر نه وم چې زه کله د عشق د کیفیت نه خبر نه وم کیسه د محبت خوشی داستان به مې ګڼلو خو مقطع یې دا بد ثمر صاحب چې که هېڅ راسره نه و هم که هېڅ راسره هم نه و که دیره ملنګي وه که هېڅ راسره هم نه و که دیره ملنګي وه خو یار چې راسره و ټول جهان به مې ګڼلو ډېر ښه عبدالقدیر قدیر ملنګ مینوالو دی په عبدالقدیر قدیر ملنګ هم مشهور دی خو واقعي ده چې ملنګ خو نه دی الله دې نه ملنګ کوي خو د په شاعرۍ کې واقعي ده چې ډېر څه پراته دي عبدالقدیر قدیر صاحب څه پیغام به ورکوي د نن سبا نوي کول شاعرانو ته یاره جینو نوي کول شاعرانو ته پکار دی چې ما خپل ذهن مطابق خیال مطابق چې مطالعه ډېره جاري وساري وساتي که هر څومره ډېره وشي نو مطالعه کمه او ځکه چې او بل کلاسیک ادب لوستل ډېر لازمي دی د نوي کول لپاره چې هېڅ چا هم د کلاسیک ادب نه وي لوستی نو دا به هغو معیارونو له ونه رسېږي که نه
او مشرانو استادانو لاندې تک پکار دی نو بس دا پیغام دی ورته. ډیره مننه، شکریه عبدالقدیر قدیر صاحب د انګازې ټي وي سټوډیو ته د راتلو په دې لنډ تنګ وخت کې د خپل قیمتي وخت نه ورکولو یو جهان مننه، شکریه، الله دې آباد لره. خیر دی وي، ډیره مننه، موږ ته هم د وخت راکولو شکریه جي آباد. ډیره مننه لیدونکو او اوریدونکو، دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د ډیر ښکلي ځوان شاعر عبدالقدیر قدیر صاحب د باړې د سیمې سره د ده په ادبي خدماتو مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړله نو په یو بل ادبي څیرې سره به حاضرېږو. تر هغه وخت د ریاض افریدي صاحب په دې شعر درنه غواړم اجازت، نمر پرست لکه په نمر پسې تاویږي، نمر پرست لکه په نمر پسې تاویږي، زړه مې داسې په دلبر پسې تاویږي. والسلام.